السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو دوستانو، په دې هیله چې له خپلو کورنیو سره به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. تیرو درسونو کې یا د کهف سورت د تفسیر او ترجمې په تیرو برخو کې مو د کهف په اړه مهم معلومات ځای پر ځای کړي دي چې که تاسې نه وي اورېدلي، دا سلسله له لومړۍ راپیل کړئ، له لومړۍ برخې، او دا یې تقریباً څلورمه برخه ده. په تیرو حلقو کې موږ د کهف په اړه مهم معلومات ځای پر ځای کړي دي. په وروستۍ یا درېیمه حلقه کې چې له دې حلقې مخکې ده، هغې کې موږ د کهف تر نهم آیته پورې تفسیر او ترجمه کړې وه، او په هغې کې مو د کهف د ځوانانو کیسه درته بیان کړې ده. راځم نن په دې حلقه کې یا په دې برخه کې د کهف د تفسیر او ترجمې د کهف سورت نهم آیت نه شروع کوم چې د اصحاب کهف کیسه پکې بیانېږي. تیره حلقه کې د اصحاب کهف کیسه شته دی، که غواړئ هغه واورئ. هغې کې مهم مسایل بیان شوي. کله چې زه دغه آیتونه تاسې ته ترجمه او تفسیر کوم، بیا هغه درته اسانه کېږي او مرسته در سره کوي. که تاسې هغه برخه نه وي اورېدلې نو وایې اورئ، او د کهف کیسه هلته هم بیان شوې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه غواړم په الله پاک باندې، الله پاک ته پناه وړم له شیطان راټر شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. د کهف سورت په نهم آیت کې د اصحاب کهف کیسه شروع کیږي. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا ته انګیرې، یعنی ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ته داسې ګڼې چې د څمڅې او لوحې خاوندان چې د کهف ځوانان دي زموږ له کومو ډېرو حیرانونکو نښو څخه وو؟ یعنی اصل دا دی چې جهودانو قریشو ته مشوره ورکړه چې له محمد صلی الله علیه وسلم نه امتحان واخلئ او دا معلوم کړئ چې آیا دا رښتینی پیغمبر دی او که نه. دوی راغلل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څو پوښتنې وکړې. یو دا چې روح څه شی دی، دویم دا چې اصحاب الکهف قصه څنګه ده، دریم ذوالقرنین قصه څنګه وه. د اصحاب کهف او ذوالقرنین کیسه په همدې صورت کې، او د روح کیسه بیا په بني اسرائیل صورت کې بیان شوې ده. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اذ اوى الفتية الى الكهف، او کله چې څو تنه زلمیانو څمڅې یا غار ته پناه وروړه. فقالو، او ویې ویل، ربنا، ای پروردګاره زموږ، ای ربه زموږ، آتنا من لدنک رحمه، موږ په خپلې ځانګړي رحمت سره سرلوړي کړه. وهیئ لنا من امرنا رشدا، او زموږ چاره سمه کړه، زموږ کارساز شه، زموږ ستونزې حل کړه، او زموږ چارې ته سنبال کړه. ځکه موږ انسانان په دې برخه کې ناتوانه شوي یو، یوازې تا باندې متوکل دی چې هیئ لنا من امرنا رشدا، زموږ چاره ته سمه کړه. الله پاک وایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا. فضربنا على آذانهم، نو موږ هغوی په همغه څمڅه کې په غوږونو ټپولو، یعنې په غوږونو مو ورته پرده راونغاړله. فی الکهف، په غار کې، سنین عددا، او د اوږدو کلونو دپاره موږ دوی په درانه خوب باندې ویده کړل. یعنې داسې پر غوږونو وټپول یا غوږونو باندې ورته پرده راښکله چې تر کلونو کلونو پورې په همغه غار کې ویده پراته وو، او د یوې خوا او بلې خوا له احواله له سره نه خبرېدل، او نه کومه خبره د دوی غوږو ته رسېده. ځکه کله چې انسان ویده وي او د انسان غوږونه کار کوي، نو د اواز په اورېدو باندې انسان له خوبه راویښېږي، مزاحمت ورته کېږي. نو ځکه الله پاک د دوی په غوږونو باندې پرده راونغاړله، د دې لپاره چې دوی ارامه ویده شي. کله چې غوږ ارامه ویده شول، نو زړونه هم د دوی ارامه شول. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا. ثم بعثناهم، بیا موږ هغوی را پاڅول، لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تر څو وګورو د هغوی له دوو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي. الله پاک دوی راویښ کړل. دوی چې کله راویښ شول، له یوه بل نه یې پوښتنه وکړه چې موږ څومره وخت کېږي دلته ویده یو. یو ویل چې کیدای شي یو ورځ، بل ویل چې کیدای شي تر ورځې کمه د ورځې یوه برخه.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، موږ د هغو اصلي قصه ته اورو یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم. انهم فتیة آمنو، دوی یوه ډله یا څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار یې ایمان راوړی و. آمنو بربهم وزدناهم هدى، دوی پر خپل پروردګار باندې ایمان راوړی و او موږ هغوی ته په هدایت کې پرمختګ ور په برخه کړ، یعنی د ایمان لوړه درجه مو ور په برخه کړه. کله چې دوی ایمان راوړی و او په الله پاک باندې توکل وکړ، الله پاک د دوی ایمان نور هم پیاوړی کړ، د دوی زړونه یې مطمئن کړل، د دوی ایمان یې مضبوط او قوي کړ او لا پسې ډاډه شو. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم، موږ د هغوی زړونه په هغه وخت کې محکم یا ټینګ کړل. اذ قاموا فقالوا، کله چې دوی ودرېدل د ظلم او جبر پر وړاندې، او د دوی کله چې دوی دې ته هڅول کېده چې عقیده پرېږدي او د پاچا بندګي وکړي، دغه خبره ومني. اذ قاموا فقالوا، کله چې دوی ودرېدل نو ویې ویل ربنا رب السماوات والارض، زموږ رب هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکې رب دی. لن ندعو من دونه الها، او موږ به له هغه پرته نور کوم معبودان ونه بلو، یعنی عبادت به ونه کړو. لقد قلنا اذا شططا، که موږ دغسې وکړه یا دا کار مو وکړ او خپل رب مو بنده وټاکه یا بنده مو وباله، نو بیخي باباییزه خبره به مو کړې وي، یعنی داسې خبره به مو کړې وي چې حقیقت نه لري او بې بنسټه خبره ده، چټي خبره ده، هېڅ په درد نه خوري. دا خبره اصلي خبره د ایمان خبره ده. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یعنی هغوی په خپلو منځونو کې سره وویل زموږ دغه قوم خو د کائناتو له رب نه پرته نور په خدای نیولي دي. دغه ځوانانو وویل دا زموږ قوم باندې څه شوي، دا زموږ قوم خو د الله پاک نه پرته نور خلک نور شیان په عبادت نیولي دي، نور د الله پاک سره شرک کړی دی. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، دوی د هغو په معبودوالي باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي، یعنی کله چې دوی وایي چې غیر له الله پاک نه دوی د بل چا دپاره عبادت کوي یا په خدایي مني یا شرک کوي، ولې د دې دپاره دلیل نه راوړي؟ دوی خو کوم دلیل نه لري ښکاره، لکه څومره دلایل چې د الله پاک بندګۍ کې دي چې انسان یې ثابتولی شي. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، له هغه چا نه غټ ظالم بل څوک کیدی شي چې پر الله پاک باندې دروغ وتړي یعنی شرک وکړي. نشته تر دې بل غټ ظلم چې یو انسان د الله پاک سره شریک وبلي. په داسې حال کې انسان چې خپل بدن ته وګوري همدغه کافي ده چې دا ثابته کړي چې الله پاک شته او د رب دی. نو ولې دوی دلیل نه راوړي او د دې نه بل ظالم څوک شته چې د الله پاک په شان کې دروغ وتړي؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، د کهف ځوانانو خپلو کې سره وویل، کله چې دغه خبرې وکړې مخکې بیا یې سره وویل، کله چې اوس تاسې له هغو مشرکانو او د هغوی له غیر الله معبودانو یعنی دین څخه خپلې اړیکې پرې کړې، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، نو ځئ فلانۍ څمڅې ته پناه یوسئ، راځئ چې فلانۍ څمڅې ته لاړ شو، ستاسې رب به پر تاسې د خپل رحمت لمن پراخه کړي. ډاډه او مطمئن او د قوي ایمان خاوندانو نو وایي چې کله تاسو شرک پرېښودو راځئ چې ورشو نو څمڅې ته پناه یوسو چې د چا له ظلم نه پناه یوسو هلته، او د پاچا او د خلکو له ظلم نه هلته خوندي او پټ شو. وهیئ لکم من امرکم مرفقا، کله چې تاسو داسې وکړل الله پاک به په تاسې باندې خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسې لپاره به لاره جوړه کړي، کارساز به مو شي. کله چې دوی کهف ته لاړل الله پاک څه وایي د دوی په اړه؟
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. که تاسې هغوی په څمڅه کې لیدلی وای نو داسې به درته ښکاره شوي وه چې لمر چې کله راخیږي نو د هغوی څمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي او کله چې پریوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته یا چپ لوري ته اوړي پریوځي او هغوی په څمڅه کې دننه په پراخ ځای کې پراته دي. یعنې کله چې دوی الله پاک ویده کړل کله به لمر له یوې ډډې راتو کله به یې له بلې ډډې نه او دوی به الله پاک په یوه ډډه او بله ډډه ورته اړول. لمر به راتو او الله پاک به دوی ډډه په ډډه ورته اړول د دې دپاره چې دا ځمکه د دوی بدن خسا نه کړي، ځکه انسان چې په یوه ځای کې یوه حالت کې پروت وي ځمکه هغه خرابوي بدن، خو الله پاک د دوی بدنونه تازه ساتل ځکه بیرته را ژوندي کول. ذلک من آیات الله، دا د الله پاک له نښانو څخه یوه نښه ده. من یهدي الله فهو المهتد، چاته چې الله پاک سمه لاره وښیي همغه سمه لاره موندونکی دی. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، او څوک چې الله پاک یې بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست ونشي موندلی. یعنې الله پاک چې چاته هدایت وکړي هغوی ته دغسې هدایت کوي لکه کهف ځوانان، او چاته چې الله پاک هدایت نه کوي د هغوی مخه بیا څوک نشي نیولی او هغوی سرپرست هېڅوک لاره ورته نشي موندلی، کږه لارې نه نشي راسمولی. یعنې الله پاک په خپل کامل قدرت سره دوی ته د داسې ځای لارښوونه وکړه چې هلته په امن او مطمئن شول او په ارامۍ او هوسایۍ سره یې پرېوتل. نه د ځای د تنګوالي څخه دوی زړونه خفه وو او نه لمر دوی ته څه ربړ او تکلیف رساوه. د دغه غار منځ ارت او هواداره و، لکه څنګه چې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي د دې له امله چې د دغه غار مخ د شمال په لوري و نو داسې موقعیت یې درلود چې د ضرورت په اندازه به لمر ورته رسېده او د هغه له تودوخې څخه به نه په تکلیفېدل، نه به ډېر لمر و نه به کم، بلکې د دوی جسد د ساتلو دپاره به لمر ورته راته. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تا به د هغو په لیدلو انګېرلی وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغوی ګنې ویښ دي، داسې فکر به دې کوو چې هغوی ویښ دي په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته وو. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، او موږ هغوی په ښي او چپ اړخ باندې اړول را اړول. وکلبهم باسط ذراعيه بالوصید، او له هغوی سره چې کوم سپی و د سمڅې په خوله کې څنګلې غوړولې وې او ناستو په پیره باندې. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، که تا چېرته په یوه پټ غوندې نظر هغوی لیدلی وای نو په شا به ورڅخه په تېښته ګرځېدلی وای او پر تا به د هغو له لیدلې نه هیبت ناست وای. روایتونو کې راځي چې د دوی سترګې به د خوب په وخت کې خلاصې وي او د دومره اوږده خوب هیڅ یو اثر د دوی په بدن نه ښکارېده. هر چا چې به دوی ته کتل نو ګمان به یې کاوه چې دوی ویښ دي او الله تعالی دغه ویدو زلمیانو ته داسې شان او هیبت او جلال ور وباښه او د دوی د دغه هستوګنې ځای ته یې دومره دهشت او عظمت ورکړ چې هیڅ چا به ورته نشو کتلی او نه به ورته څوک نږدې کېدلی شول. څو خلک د هغه ځای څخه د تماشې ځای جوړ نه کړي او دوی نارامه نه کړي. له دوی سره سپی هم ملګری و چې له دروازې د باندې به یې د دوی لپاره پیره کوله. ابن کثیر تفسیر کې راځي چې په یوه او بل اړخ د دوی د اړولو حکمت ځینې علماو دا بولي چې که داسې نه وای شوي ښایي ځمکې د دوی جسدونه خاورې کړي وو. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
وکذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. په دغسې حیرانونکې صحنې سره موږ هغوی را پاڅول تر څو په خپلو منځو کې له یو بل نه پوښتنه وکړي. قال قائل منهم کم لبثتم. له هغوی نه یو تن پوښتنه وکړه څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوي یئ، یعنې څومره وخت کیږي چې داسې سره پراته یا ویده یو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. نورو ځواب ورکړ ښایي پوره یوه ورځ یا له هغې نه لږه څه کم به پراته وو. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. بیا هغه وویل ستاسې رب ښه پوهیږي چې زموږ او ستاسې څومره وخت په دغه غار کې یا په دغه حالت کې تیر شوی دی. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکى طعاما فلیأتکم برزق منه. اوس نو له خپلو نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړئ او ښار ته یې ولېږئ، یعنې پیسې ورکړئ او ښار ته یې ولېږئ او هغه دې وګوري چې تر ټولو ښه پاک خواړه چیرته موندل کیږي او له هغه ځایه دې یو څه د خوراک لپاره دلته راوړي. ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. او باید چې لږ په هوښیارۍ او نرمۍ سره کار وکړي، داسې نه وي چې هغه څوک ستاسې له دلته استوګنې نه خبر شي، ځکه که دغه کس په حکمت باندې کار ونه کړي او په هوښیارۍ باندې ورنشي او داسې خواړه رانه وړي، نو کیدای شي خلک پې پوه شي او د دوی له احوال نه خبر شي. ابن کثیر تفسیر لیکي دوی تر هغې وروسته چې ویښ شول یو تن له خپلو ملګرو پوښتنه وکړه چې څومره وخت به شوی وي چې داسې سره پراته یو. هغه وویل شاید یوه ورځ یا تر هغې کمه. ځواب ځکه دا و چې دوی سهار وختي کهف ته ننوتي وو او کله چې راپاڅېدل ورځ وروستی وه، خو له شک نه یې په دې ځان خلاص کړ چې الله پاک ښه پوهیږي چې موږ څومره وخت دلته پاتې شوي یو. دوی له ځان سره سپینو زرو پیسې درلودې، نو یې مشوره دا وه چې که یو کس ښار ته واستوي چې له هغه ځایه پاک خواړه راوړي، ځکه وږي وو او دې ته پام وکړي چې دغه سړی دې په ډېرې هوښیارۍ سره خپل کار اجرا کړي او بیرته راشي او خلکو سره دې په داسې نرمي او تدبیر چلند وکړي چې هیڅ یو ښاري ته زموږ پته او نښه څرګنده نه شي، که نه لوی زیان به وي، خلک به خبر شي. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم، یعنی که دغه کس ښار ته ځي، که د هغو لاس پر تاسې بر شي او یا ومومي په دغه غار کې، نو سنګسار به مو کړي یا به مو بیرته په زور خپل دین ته راولي یا ور وګرځوي یا واړوي. ولن تفلحوا اذا ابدا. او که داسې وشول نو تاسې به هیڅکله بری ونه شئ موندلی، یعنې دغه بری چې اوس الله پاک تاسې ته درکړی او که څوک د باندې خبر شو دا بریا به مو ختمه شي. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك أعثرنا عليهم. په دې ډول موږ ښاریان د هغو له حاله خبر کړل، لیعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ریب فیها، تر څو چې خلک وپوهیږي چې د الله وعده رښتونې ده او دا چې د قیامت ساعت به بې له شک او شبهې نه راشي. خو لږ شان پاملرنه وکړئ چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه. اذ یتنازعون بینهم امرهم. په هغه وخت کې هغو په خپلو منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغې اصحاب کهف سره څه وکړی شي. فقالوا ابنوا علیهم بنیانا. کله چې اصحاب کهف وموندل شول، الله پاک دوی بیا په اصلي خوب یا په مرګ باندې ویده کړل. کله چې دوی وموندل شول او د دوی جسدونه وموندل شول، خلکو په خپلو کې سره جنجال جوړ کړ. ځینو ویل چې دوی باندې به جومات جوړ کړو، ځینو ویل چې نه دوی به یو بل چېرته ښخ کړو. نو په همدغې باندې مشاجره او جنجال او شخړه وه. بیا الله پاک وایي چې فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقالوا ابنوا عليهم بنیانا. ځینو ویل پر دوی به یو دیوال جوړ کړی شي، دیوال به پرې جوړ کو، یعنی دوی به لاندې ښخ کو، په سر به یو دیوال جوړ کو، اجازه نشانی او نورو نسلونو ته تاریخ په توګه پاتې شي. ربهم اعلم بهم. یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهیږي. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسی وو یا اکثریت به یا غالب لاس و د دوی برلاسی وو، هغو ویل
موږ به ارومرو پر دوی باندې یو عبادت خانه جوړه کړو. د اصحاب کهف له ډلې یو کس یې پیسې واخیستې او ښار ته ننوت، خو د ښار ټول شیان دته نوي او بدل شوي ښکارېدل. د ښار خلکو چې له ده سره پیسې ولیدې حیران شول چې دا خو اوسنۍ سکې یا پیسې نه دي، او پر دغو پیسو چې د کوم پاچا انځور دی دا خو د اوسني پاچا نه دی. همدې موضوع بحثونه راوپارول تر دې چې د هغه وخت پاچا ته خبره ورسېده. پاچا هغه لیکدړی یا لوحه راوغوښته چې د اصحاب کهف ځوانانو نومونه پرې لیکل شوي وو چې د دوی د لادرکه کېدو تاریخ او جزئیات او دا پکې لیکل شوي وو چې دغه ځوانان په کوم کال کې ناڅاپه لادرکه شول. له څېړنو وروسته یې معلومه کړه چې دا ځوانان د اصحاب کهف له ډلې دي. همغه ډله ده. ورته مهال په دغه ښار کې له مرګ نه وروسته بیا را ژوندي کولو یا بحث بعد الموت په اړه تاوده اختلافونه او بحثونه روان وو. چا ویل له مرګ وروسته بیا ژوندي کېدل نشته، نورو ویل دا یو روحاني ژوندي کېدل دي چې او جسمي نشته، او ځینې په دواړه قایل وو. د وخت پاچا د خپلې خوښې یو عالم وټاکو چې په دې اړه رښتینې دلایل پیدا کړي چې خلکو ته د قناعت وړ وي او پرې وپوهیږي. الله پاک ورته دغه ژوندی مثال په لاس ورکړ چې د آخرت منکران هم د دې پیښې په اړه حیران وو، ورسره د آخرت او له مرګه بیا را ژوندي کول ثابت شول. دوی په دې وپوهېدل چې دا د الله پاک یوه تنبیه اشاره ده چې له بیا ژوندي کېدلو نه کم دلیل نه دی، یعنې داسې کېدای شي چې پاک الله له مرګ وروسته انسان را ژوندی کړي. دا کار الله پاک کولی شي. د مسجد د جوړېدو په اړه فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دغه نه ده معلومه چې له دې وروسته اصحاب کهف همغسې ژوندي پاتې شول، کمړه شول، کمړه شوي وي، څه مهال وو او دقیق وخت یې څومره دی او که ژوندي پاتې وي نو تر کله او بیا کله مړه شول. په هر حال د هغه ښار خلکو دغه عجیب او غریب احوال ولید او ټول پر دې خبر شول او د ډېرې عقیدې له امله یې وغوښتل چې دغه غار ته نږدې کوم مناسب ځای کې د یادګار په ډول کوم عمارت جوړ کړي یا ودانۍ جوړه کړي څو د زیارت کوونکو د هوساینې لامل شي. نو په دغه کې به د نظر اختلاف واقع شوی وي چې څه قسم ودانۍ جوړه کړي، دیوال جوړ کړي او که جومات. د دغه اختلافونو تفصیلات الله پاک ته ښه معلوم دي او دغه هم دغه په علم کې شته چې دغه تجویز د دوی له مړینې څخه وروسته وشو یا مخکې یا د دوهم ځل د خوب له راتګ څخه مخکې. آیا خلک تر هغه غاره پورې رسیدلی دي او د دوی په ملاقات یا زیارت مشرف شوي دي او که نه؟ بیا هم هغو مخور او مقتدر خلکو چې د اصحاب کهف په اسلامي دین وو داسې سره راټول شول او په دغه توافق سره ورسېدل چې غار ته نږدې یو عبادت ځای جوړ کړي چې د اصحاب کهف په باب یې له دې چې په هغه موحدان او متقیان وو په یقیني ډول نشي ویل کېدای چې د کوم نبي په دین او شریعت وي، مګر هغه کسان چې په دوی معتقدان شوي او عمارت یې ورباندې جوړ کړی وو نصرانیان وو. ابو حیان په بحر محیط کې د اصحاب کهف د ځای د معلومولو په باب ډېر اقوال نقل کړي دي چې که څوک غواړي نو هلته یې لوستلی او مطالعه کولی شي. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ځینې کسان به وایي چې هغوی 3 تنه وو او 4 د هغوی سپی وو، او ځینې نور به وایي چې دوی 5 کسان وو او 6 د هغوی سپی وو. دا ټولې بې ځایه د بېخبرۍ ویناوې دي. ویقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ځینې نور خلک به وایي چې 7 کسان وو او 8 د هغو سپی وو. ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته چې زما رب ښه پوهیږي چې هغوی څو تنه وو، لږ کسانو ته د هغوی صحیح شمېر معلوم دی. فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. نو ته له سطحي خبرې زیات د هغو د شمېر په برخه کې له خلکو سره بحث مه کوه او ولا تستفت فيهم منهم احدا، او مه د هغو په باب له چا نه پوښتنه کوه، ځکه الله پاک ته معلوم دی او دا ضرور نه ده چې ته په دې پوه شي یا نور په دې پوه شي. مهم د دوی داستان او د دوی داستان نه درس دی، تعداد یې الله پاک ته معلوم دی.
یعنی اوریدونکي به د اصحاب کهف د کیسې له اورېدو څخه وروسته لکه چې د خلکو عادت دی اټکلي غشي ولي چې یو به وایي دومره و بل به وایي شمېر یې دومره و، هېڅ مهمه نه ده شمېر یې څومره و. الله پاک فرمایي چې اصلي شمېر یې الله پاک ته او کمو خلکو ته معلوم دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په دې خبرو سر مه خوږوه، ځکه کیدای شي دوی شمېر بل څه اورېدلی وي او ته چې کله شمېر ووایي بیا در باندې تهمت وکړي چې نه ته خو دروغ وویل. په دې کې حکمت دی. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. اوس که دوی ته سم شمېر هم ووایي دوی به ستا اصلي خبره بابیزه وبولي. که څه هم په ځینو تفسیرونو کې د دوی شمېر په اړه تحقیق شوی او غالب ګمان یې دا بللی چې 7 کسانو، خو زه هم همدې خبرې ته ترجیح ورکوم چې قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. الله پاک د دوی په شمېر ښه پوهېږي او ځینې کم شمېر خلک، او موږ تاسې ته اړتیا نشته چې په ګمانونو دا خبره کلکه ونیسو چې شمېر یې څو. موږ ته یې له داستانه درس اخیستل مهم دي. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. او پام کوه یوې خبرې ته د یوه شي په باب باندې پام کوه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. هیڅکله دا مه وایه چې سبا به زه دا کار وکړم. د آیت پسې بل آیت هم لولم ځکه د دې آیت موضوع برخه له بلې برخې سره تړلې ده، دغه سره پیوسته ده. الا ان یشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ته هیڅ نشي کولای مګر دا چې د الله اراده وشي. که په هیله سره دې دغه ډول خبره له خولې نه ووځي نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه، ووایه وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکي ته د ډېرې نږدې کړنچارې په لوري ماته لارښوونه وکړي. یعنی کله چې کومه خبره کوي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ای مسلمانانو چې زه سبا فلانې کار کوم، نو دا مو وایي مګر دا چې تاسې ورسره وایي چې انشاءالله. یعنی کله چې یوه خبره کوئ چې زه سبا یا بل وخت دا کار کوم، انشاءالله ورسره حتما وایي. تاسې به اورېدلي چې د کهف صورت په لومړیو مقدمه کې او لومړیو برخو کې ما دا موضوع وضاحت باندې بیان کړی و، اوس یې درته لنډیز بیا وایم. کله چې مشرکینو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې موږ ته د اصحاب کهف د روح او د ذوالقرنین په اړه داستان بیان کړه، چې هغه داستان تیرو برخو کې د دې ویډیو یاد شوی دی. جهودانو قریشو ته وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورشي او پوښتنه ترې وکړي چې روح څه شی دی، ذوالقرنین کیسه څه ده او د اصحاب کهف داستان راته ووایه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا پوښتنې واورېدې ورته ویل چې زه به سبا تاسو ته جواب درکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا هیر شوي و چې انشاءالله پکې ووایي. څو ورځې وحی بنده شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خفه و چې کله وحی بیرته ستنه شوله 15 ورځې وروسته کله چې جبرائیل امین علیه السلام راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړل، همدا یې ورته ویل چې ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. ته مه وایه دا پیغمبره چې زه فلانې کار سبا کومه مګر دا چې الا ان یشاء الله، مګر چې الله پاک یې وغواړي. یعنی انشاءالله پکې وایه ځکه دا ستا کار نه دی. په دې کې یو حکمت دا دی چې الله پاک دغه کفارو ته ښودل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پوښتنې تاسو ته نه ځوابوي بلکې د الله له لورې ورته وحی کېږي. ځکه که لنډ په لنډه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ځواب ورکړی وی نو ټول به ویل تا خو ته ځان نه معلومات ورکړل، ته په خپله دا دې مطالعه کړي یا دا دې پیدا کړي یا د تاریخ کې چېرته پیدا کړي، بلکې نه الله پاک ټولو ته درس ورکوي، خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، هغه مشرکینو ته، ټولو ته چې نه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د واک کار نه دی، دا د الله پاک د وحی په بنسټ باندې د معلومات راغلي. بیا یې ورته ټول جزئیات ورکړل، د کهف کیسه یې ورته بیان کړله، ذوالقرنین او د روح خبره یې ورته په بني اسرائیل صورت کې کړې ده. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. او هغوی په خپل ځمکه کې 300 کاله پاتې شول. قرآن کریم کې دا خبره داسې راغلې په دې اول آیت کې چې کله انسان لولي لکه دا چې قرآن وایي چې دوی 300 کاله په دغه ځمکه کې پاتې شول. په داسې حال کې چې دا خبره قرآن کریم تفسیر کې علما وایي چې ځینو خلکو د دې مودې په حسابولو کې وایي چې 300 کاله د دوی موده او 300 کاله دوی په کهف کې پاتې شول او 9 کاله ځینې نور بیا ورزیاتوي، خو په داسې حال کې چې الله پاک په دې حساب باندې ښه پوهېږي. قتاده رضی الله عنه وایي چې دا د اهل کتابو قول دی چې وایي د کهف خاوندان 300 یا 309 کاله په ځمکه کې ویده کړای شوي وو
خو الله پاک یې راتلونکي آیت کې ځواب وایي قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. دوی ته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک د هغو د هستوګنې او په هغه کهف کې د وخت څومره وخت پاتې و د دې په موده باندې ډېر ښه پوهېږي. د اسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات همغه الله پاک ته معلوم دي. ابصر به واسمع هغه څومره ښه لیدونکی او ښه اورېدونکی دی. ما له من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. د ځمکې او اسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته بل نشته. هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکوي. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اے محمد صلی الله علیه وسلم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، ستا د پروردګار له کتاب نه چې څه تا ته وحی کړی شوي دي هغه چې څنګه دي همغسې یې واوروه. لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هیڅ چاته د هغه اوامرو بدلولو حق نشته او که ته د یو چا لپاره په هغې کې رد و بدل وکړې نو له هغه پرته به د تېښتې لپاره هیڅ د پناه ځای ونه مومي. یعنې له الله پاک نه به د تېښتې لپاره هیڅ ځای ونه مومي. یعنې په هغه جزیاتو کې چې الله پاک نه دي درکړي تا ته له ځانه څه مه وایه او نه له نورو خلکو پوښتنې کوه. ستا مسؤلیت همدا دی چې څه چې درته الله پاک وایي همغه خلکو ته اوروه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښې غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي، یعنې د هغوی عبادت کوي. ولا تعد عیناک عنهم او له هغو نه هېڅکله سترګې مه اړوه. تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوې؟ د یوه داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافله کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفرید باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم په ډاګه ووایه چې دغه حق دی ستاسې د رب له لوري نه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اوس که د چا زړه غواړي ودې مني او که د چا زړه غواړي منکر دي شي، انکار دې وکړي، کافر دي شي. که داسې وکړي انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، موږ د انکار کوونکو او ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی دی چې هغوی به ایثار کړي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. او که هغوی هلته اوبه وغواړي نو په داسې اوبو سره به د هغوی غوښتنه وپالل شي چې د تیلو د زوخا غوندې به وي او د هغوی مخونه به ورید کړي. بئس الشراب وساءت مرتفقه. ډېر ناکاره څښاک او ډېره ناوړه استوګنځی دی. د کفارو دپاره و هغوی چې د الله پاک له آیتونو، د الله پاک له معجزو او د الله پاک له ویناو انکار کوي نو هغوی دپاره خو دغسې څښاک او دغسې سخت استوګنځی دی. اوس پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عمله. ان الذين آمنوا پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړی وی مني د الله پاک خبرې، وعملوا الصالحات او نیک عملونه وکړي، ښه عملونه وکړي. ان لا نضيع اجر من احسن عمله. نو دا یقیني ده چې موږ د نیکو کارانو اجر نه ضایع کوو، یعنې ډېره لږه نیکي به یې هم نه ورک کېږي او پوره بدل به ورکړی شي. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار. د هغو لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي، د نریو ورېښمو اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي. متکئین فیها علی الارائک، او هسکو بالښتونو ته به تکیه وهلي کینی. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ډیر ښه اجر او د ډیر لوړې درجې هستوګن ځای دی.